السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د اسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. همغه ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی و او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحي په وسیله درلېږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړئ او په دې کې تیت پرکیږئ مه. همدا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمده ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو لدې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ. ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عدل وکړم. همغه الله زموږ پروردګار هم دی او ستاسې پروردګار هم.